یو تازه خبر دی چې د پښتو مشهور ډانسر او اداکار نیلم ګل واده وکړو. دا د هغې دویم واده دی ځکه چې مخکې واده مراد سره کړی و او د هغه سره بیا څه خفګان راغلی او څه خبرونه بیا داسې هم و چې د دوی ترمنځ طلاق شوی و. د نیلم ګل چې د مراد نه بچي هم دي او بیا مراد چې کله بل واده وکړو نو د دوی په منځ کې اختلافات ډیر شول او دا اختلافات تر دې حده راورسېدل چې د دواړو په منځ کې طلاق وشو. اوس په سوشل میډیا باندې نیلم ګل خپل څه تصویرونه وایرل کړي دي او څه کسان داسې تاثر اخلي چې دی دغه هلک سره واده کړی دی کوم چې دې سره شاته ولاړ دی. ویډیوګانې ورسره هم جوړې کړي دي او خلک داسې هم وایي چې دا ځکه حقیقت دی چې د ټیک ټاک ویډیوګانو دپاره هیڅوک هم د واده جوړه نه اچوي، خو نیلم ګل چې د واده جوړه اچولې او ویډیوګانې جوړې کړي دي نو د دې نه داسې ښکارېږي چې نیلم ګل همدغه هلک سره واده کړی دی. خو تر اوسه پورې نیلم ګل په خپل سوشل اکاونټس باندې داسې څه خبره نه ده کړې چې د دې خبر تصدیق یې کړی چې ما دغه هلک سره واده کړی دی او یا بل څه خبره ده. خو دا خبر ورپسې خلکو را جوړ کړی دی. موږ ډیر زیات معلومات وکړل چې د دې په باره کې مکمل تفصیل او حقیقت تاسو سره شریک کړو، خو دوستانو تر اوسه پورې دومره خبر تر موږ را رسېدلی دی چې کوم کس په دغه ویډیو کې دی نو دغه د نیلم ګل خاوند نه دی او نور سره نیلم ګل واده کړی دی، بلکې دا فلمي خلک دي او فلمي کارونه کوي. کیدای شي چې دغه هلک یا فلمونو او ډرامو کې کار کوي او یا د دې بل څه ملګری وي، نو په دې وجه باندې ورسره د ټیک ټاک ویډیو جوړه کړې ده، خو نور د دوی دواړو واده هیڅ حقیقت نه لري. قدرمنو ډیره مننه کوم چې تاسو د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو موږ سره تر اخره وکتله او تاسو په حقیقت باندې پوه شوي یئ. ضرور د سره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو ډیره مننه.